اذان قدر کوو د هغه نارې د سهار تر اذان قدر کوو. د پښتو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو تاوده سلامونه، نیکې هیلې مو منئ. ښه راغلاست. خدای مو راوله، خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست او همدا ګړۍ به مو پښتو ادبي ډیره راسره په خیر پیل کړې وي. ډېر درنو لیدونکو، نن چې په پښتو ادبي ډیره کې بیا هم د قافیې د عیبونو څخه پر یو بل عیب غږېږو. درنو لیدونکو، همدا عیب چې دی دا سینات بلل کېږي. درنو لیدونکو، سینات پر سینات غږېږو، پر دوو نورو عیبونو غږېدلو وو. دریم عیب سینات دی. سینات به وپېژنو د خپرونې په اوږدو کې چې سینات څنګه عیب دی، تعریف یې څه دی، عیب څنګه عیب دی او واقع کېږي چیرې او کله د قافیې په کلمو کې پېښ سو. دغه عیب باید موږ تاسو وپېژنو. درنو لیدونکو، نو راځو درنو لیدونکو په سینات پیل کوو. سینات هم د قافیو د عیبونو څخه لکه اکوا لکه اکفا همدغسې عیب سینات هم یو عیب د قافیې د عیبونو څخه دی. نو درنو لیدونکو، سینات چې دی د سین په زیر د دې ویل چې دی درنو لیدونکو دا یو قوي هیکل حیوان غټ حیوان لکه فیل، ګندي یعنی ګرګدن یو رنګه حیوان دی، غټ جسمه حیوان دی، د هغه صورت ډېر غټ دی. دغه حیوان ته هم ویل کېږي سینات. او همدارنګه درنو لیدونکو توپیر اختلاف ته ویل کېږي. توپیر او اختلاف ته چې دلته همدغه معنا دغه د توپیر او اختلاف معنا ځینې مراد ده. زموږ ځینې مراد توپیر او اختلاف دی چې څنګه توپیر او اختلاف واقع کېږي همدغه اختلاف یې درنو لیدونکو موږ څېړو. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه، نیکې هیلې تاسو ته او تاسو ګران همکار ته او ټولو ناظرینو لیدونکو ته. ښاغلی توخی، ښه راغلاست. خدای م راوله له تاسو څخه څه اورو. مننه شاه صاحب. وایي تاسو که لیدلی په پرده کې وي حسن څومره ښکلی په پرده کې وي لکه حیا را سره وپالي هله به مو کلی په پرده کې وي. ډېر ښه. نن که مو زړګی سندرې نه وایي غم کې خو سړی سندرې نه وایي بس ته چې خزان راته اکسن کوي خیر دی که سپرلی سندرې نه وایي. چا به یې شپېلۍ لګښت وهلي وي ځکه خو شپونکی سندرې نه وایي. ځان کې چې تاب د نغمو ختم شي تا ته بیا پردی سندرې نه وایي. ګوره ای هلاله د یار سترګو ته ژاړې ملالۍ سندرې نه وایي. مننه ویسا صاحب. البته شعر د فرید احمد هلالو او ومې غوښتل چې داسې تاسو ته وړاندې کړو او خدای دې وکړي چې په ښه شانتې مې درته وړاندې کړی او په ښکلا مې درته لوستلی او تاسو ته مې ویسا صاحب ښه شپه غواړم. ژوندي اوسئ، ښه شپه ولرئ. الله ممال تاسو ته هم ښه شپه غواړم. سرلوړي اوسئ. نو درنو لیدونکو، بیا هم له ښاغلي توخي څخه مننه. نو اړیکه به واخلو. السلام علیکم. له بده مرغه چې دوی اړیکه پرېښوله. نو درنو لیدونکو، موږ هم دغه اختلاف چې اختلاف بدلون ته ویل زموږ مراد همدغه اختلاف دی. مراد همدغه معنا، ځینې نورې معناوي چې کمې لري هغه معناوي نه، یوازې د توپیر اختلاف معنا چې دلته ذکر سوله همدغه معنا ځینې را اخلو. خو د عروضو په اصطلاح باندې درنو لیدونکو، عروض بیا بېله معنا ځان ته یو بېله معنا لري. د دې لپاره چې سینات څه ته ویل کېږي د عروضو معنا به یې هم واخلو. السلام علیکم. اول مې فکر درته نه و اوس مې د زړه علاج کولم د فکرونه پر اسمانو را سباداره اسلام لارې شوروي مې ولیکلې چې مې دا څه خبرې غواړي دغه مرغه چې دوی اړیکه هم پرېښوله. اول مې فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې
کږې درپسې دي نه. اول مې فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دي نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة څنګه ښې جوړې؟ د چشتنبۍ مهرباني ده. دا خوږ نوم دې راته واخله او پښتو ادبي ډېرې کې ښاغلی څه راوړي دي؟ زه مسافر خروټی تاسو سره کویټ نه په تماس کې یم. د ښاغلی خروټی له کویټ څخه. نو څه مې راوړي دي پښتو ادبي ډېرې ته؟ ما خو یو څو ټپۍ دي، زه خپله نوم یې مسافر ده او په کویټ کې مسافر یم او زه به یو دوه دانې ټپۍ وولم. ارشاد دی، دغه ټپې به دې واورو ښاغلی خروټی. وایي د مسافرو لویه خدایه، د مسافرو لویه خدایه، باران به اوري څوک به ځای نه ورکوینه. مسافري خواره خواره ده، باران به اوري څوک به ځای نه درکوینه. زما په یغو سلام وایه چې ذوالقرنین کې یادوي خپل وطنونه، چې ذوالقرنین کې یادوي خپل وطنونه. هو او اخر به خاورې چې صورته کارتونې ډېر په ملکو وګرځومه. اخر به سره دلته ملګري دي حمیدالله ننګرهاری او فرید ننګرهاری او تاسې پښتو تلویزیون ټولو ته سلامونه کوم او خدای دې وکړي چې روغ جوړ دی او تاسې د عمر د خدای نه سوال کوم چې همدغسې پښتو تلویزیون صحیح وساتئ. ژوندي اوسئ، ښه شپه ولرئ، په مخه مو ښه، الله مو مل. سرلوړي اوسئ ښاغلی خروټی د ټولو ملګرو سره. د مسافر یار ځکندن دی مخ یې وطن ته کوي چې ساه یې وخېږي نه. اخر به خاوره سي صورته که دې هر څه پر د جهان وګرځومه. دا هم اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم. سلامونه د پښتو تلویزیون ټول لیدونکو او کارکوونکو ته. وعلیکم السلام. دا خوږ نوم دې راته واخله ښاغلیه. زه سمیع الله ویسا د کندهار څخه. ښاغلی ویسا ښه راغلاست. څه مو راوړي دي پښتو ادبي ډېرې ته؟ یو کوچنی شعر دی. بس ارشاد دی، په مینه به یې واورو. برنا حقه وژني ورور په ورور خلک، دغه زموږ د خاورې او د کور خلک، مځکې دلته واخیستو د وینو رنګ، وژني مو اسمانه هر سرتور خلک، څنګه دا لهانده او ژوندي ورک سو، هغه اوس ارمان د پلار او مور خلک، وژني بچي په دې او دا نامه، یو دغه څنګلور یو څو نور خلک، یو دغه څنګلور یو څو دا درته ووایه، یو دغه څنګلور یو څو نور یو څو خلک، یو دا بیت درته راوایه، دا بیت مې خوښ شو، بېرته راته ووایه دا بیت د سره. بچي په دې او دا نامه یو دغه څنګلور یو څو نور خلک، وژني بچي په دې او دا نامه یو دغه څنګلور یو څو نور خلک. ډېر ښه. لا ساکي دوستي کې مې احساس وژني، دا ظاهر کې سپین باطن کې تور خلک، دا ظاهر کې سپین باطن کې تور خلک. ډېر ښه. دلته جنګ روان کې د دوی ګټې دي، دلته جنګ روان کې د دوی ګټې دي، ځکه خو راغلي دغه نور خلک، ځکه خو راغلي دغه نور خلک. ډېر ښه. تل به زه ویسا ورته شریک وم، ورک دي سي تهران او د لاهور خلک، ورک دي سي تهران او د لاهور خلک. ژوندی اوس تهران او د لاهور خلک. مننه. دا لیکوال په کندهار کې د هوایي قوا ولي محمد اخلاقي او ټولو ملګرو ته. بس ژوندی اوسې، دوی ته دې ډالۍ وي. تاسو وخت نور نه شم د خدای په امان. الله مو مل، په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، سرلوړي اوسئ، ښه شپه ولرئ. نو درنو لیدونکو، موږ دا هم اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
شیر ته غوږونه شه دا نن دې جانا بلا زنګو جانا بلا زنګو جانا وی کاکړۍ غاړې دې و دا نن دې مخکې راته واخله ښاغلی واجه د پلانام چې ملګ پلتر هرچې ملګ پلتر راوي نیزی پر ورطو کی برجو خان کی ساتو کی برجو خان کی ساتو کی وی اوهو څه پکې لمن نظر سارا وعد دخدای رزق بجاړه دخدای رزق بجاړه وی داسې نه ده زړه مې نه دي پښې مې ولاړې د خدای ورې که بژاړې داسې مې ګوره سمه دې وایه لاړې پر دستو سرات ناو گشن خالو سرات ناو گشن خالو وی میزنی گلتی کی وز بخری دباتان توی کی وز بخری دباتان توی کی وی میزنی لاړې پر دستو سرات ناو گشن خالو سرات ناو گشن خالو وی شعبان يخي تشني شفاك مراس وتجوني شفاك مراس وتجوني وشانا سارالي شفاك ولد شعبان تهجي شفاك ولد شعبان تهجي وشان مالاري بكتو للبارو نوري بكتو للبارو سفر مايت محمد دي رزا دي محمد ظريف محمد دي ژوند په مخه مو شه علامه مل ژوندي اوسې ښایسته کاکړۍ غاړې وې خو که دې داسې لږ اواز دې لږ جوړ غوندې و په دې باندې چې ټلیفون ستا اواز برابر و خو ټلیفون هلته د ټلویزیون اواز نه و ټیټ کړی نور ډېرې ښایسته او وایي زړه مې نه دي پښې مې ولاړې د خدای روی دي که بجاړه دا کاکړۍ غاړه همداسې ښایسته کاکړۍ غاړې وې خو یو څه چې دا خوږ نوم دې راته وانخیستی چې نوم دې هېر سو نو ملګرو ته خو دې محمد و دغه نورو ملګرو ټول ته خو ډالۍ او د هغوی هم مننه چې ته دې تشویق کړی ښایسته کاکړۍ غاړې وې وطني هغه څه چې یو د وطن کلیوال سیمهیز انځور یې موږ ته راښودی موږ ته یې ښکاره کاوه نو ډېر ښایسته کاکړۍ غاړې وې خو یوه مشوره که چیرې ومنې کله چې وایه اواز دې ښایسته دی ښاغلی لږ قرار چې وویل سي نو به موږ هم ورباندې پوه سو لیدونکي به هم ورباندې پوه سي ښایسته پیغام یې درلودی ډېرې ښایسته کاکړۍ غاړې وې د سیمې څه دې راټولې کړي دي دغسې بیا هم ډېره ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ظریف دې محمد ځان والا وسره دې دا ډېر وخت مصابرین دې نو دا وی دا مازاران غزل دا فرانسه شیر دی دا کاکړۍ غاړې د ښاغلی ظریف ژوندی اوسې د ټولو ملګرو سره په مخه مو شه دا چې دي دا زموږ کاکړۍ غاړې ځان ته یو ځانګړی شکل جوړښت لري دا بېل جوړښت لري لنډۍ یا ټپې چې موږ تاسو ورته وایو ګوره په کلي کې د اتڼ نارې چې ورته وایو بېل بېل جوړښتونه دي بېل بېل شکلونه دي بېل بېل ډولونه دي یعنې دغه ډول دا شکل دا جوړښت چې دی دا بېل دی کاکړۍ غاړې یې ته راټول کړي وې ډېرې ښایسته کلیوالې یو کلیوال انځور رښتیا هم مینه پکښې وه که مو ستا علاقه چې ورسره وه ډېر ښایسته خو یو شی که چیرې ته داسې لږ قرار ووایې ډېر به ښه سي ښاغلی ظریف مننه ورڅخه کوو چې کاکړۍ غاړې دې راټولې کړې دغسې هر هغه څوک چې د خپل دا زموږ د فلکلور یو برخه ده ګوره کاکړۍ غاړې زموږ تاسې په سیمه کې په ټوله سیمه کې په پښتنه سیمه کې دا ډېرې دي